د پوځ او ټي ټي پي ترمنځ خبرې. نن کابل ته یو 50 کسیزه پلاوی ورځي. ټاکل شوې ده چې له پاکستانه نن 50 کسیز پلاوی کابل ته ولاړ شي او هلته د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې وکړي. د روغې جوړې د خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب کېږي. تحریک طالبان پاکستان په خیبر پختونخوا کې د اسلامي شرعي نظام د پلي کېدو غوښتنه کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د 50 کسیز پلاوي مشري به د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي. په دې هیات کې د شمالي وزیرستان، اورکزۍ، کرم، خیبر، مومند، باجوړ او د ملکنډ په ګډون قبایلي مشران شامل دي. د ازادي راډیو د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې تحریک طالبان پاکستان د غوښتنه لري چې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د اسلامي شرعیت نافذ شي. د پاکستان حکومت دې د دوی تضمین وکړي چې څوک به څه نه ورته وایي، نو دوی حاضر دي چې خپلو کورونو ته ستانه شي او روغه وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستاني طالبانو تحریک دا غوښتنه لري چې قبایلي سیمې چې په 2013 کال کې له خیبر پختونخوا سره یو ځای شوې وي بیرته د زاړه اداري چوکاټ له مخې د قبایلي سیمو په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ ترمنځ تر دې مخکې هم څو ځل خبرې شوې دي خو بیرته ناکامې شوې دي. په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځیانو پخوانی مشر متقاعد جنرال محمود شاه په دې نظر دی چې د روغې جوړې د خبرې د پاکستان د اساسي قانون په خلاف دي. نوموړی وایي د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکوي او څومره زړې کیسې چې وې لکه په ملکنډ کې عملیات شوي دي او دوی وایي چې دلته شریعت نافذ شوی و، هغه خبرې د ماضي خبرې دي او په قبایلو کې سیستم بدل شوی دی او د پاکستان اساسي قانون تعدیل شوی دی. نو پر دې موضوعاتو خبرې کول مناسب نه دي او د پاکستان لپاره ډیره غلطه خبره ده. د قومي مشرانو پلاوی نن په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان له یو مشر مفتي نورولي مسید او یو شمېر نورو مشرانو سره ګوري او پرون یې په پېښور کې له پاکستاني امنیتي چارواکو سره خبرې کړې وې. د دې خبرو لپاره تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني ځواکونو سره اوربند چې د دوشنبې تر شپې پورې ادامه لرله تر نامعلوم وخت پورې تمدید کړی دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.